نن راغلی یو په خیر دلته د دیر دوبۍ بنیاس ته له دغې منطقې څخه په خیر شروع کوو څو ځایونه ګورو. یو نایف بازار ګورو، بل چې دی ګولسوک ته ځو، او بل چې دی مرشد بازار ته ځو. دغه منطقه چې دی میټرو هم لري، خو میټرو یې چې دی په لکه یونین او یا برجمان کې چې دی کنیکټینګ روټ نه وصل کېږي. دغه ځای که اتصالات نه راځئ په میټرو کې الخور لاین طرف ته، نو په دا منځ کې چې دی د بنیاس سټیشن دی. اوس ورځو په خیر دغه منطقې کې چې دی زیاتره د تاجکستان خلک دی، لکه تاجکان دي، دوی دلته زیاتره خرید و فروش چې کوي یا چې دی ګرځي را ګرځي ټول هم دوی دي، خو دومره هم نه چې اکثریت ډېر زیات وي. خو دغه منطقې کې دوی لکه آرګا او بارګا هم دلته زیاتره په دغه مخامخ هوټل کې دوی چې کله هم تاجکستان نه راځي نو دوی دلته سودا چې کوي هم دلته اوسېږي، یا که په سیاحت باندې هم راځي. بل دغه لاندې دوکانونه چې دي، دغه لاندې دوکانو کې موبایلونه خرڅېږي، د موبایلونو دوکانونه دي. نو مازدیګري کې بیا ډېر زیات بیروبار وي، افغانان هم ورکې ډېر زیات دوکانونه لري. دا ګوره چې دا ولاړ دی تاجکستان دی. بل که دغه ځای نه بیا تاسو تللی چېرته شارجې ته یا مو غوښتل نورو اماراتونو ته لاړ شئ، نو دغه ځای کې دغه کسان چې ولاړ دي کرایې باندې خلک بیایي شیرینګ ټکسیس او ارزان تمامیږي، لکه کس 15-20 روپیه د هغه نه ښه دی. لکه که ته مشخص ځان ته ټکسي نیسې. مخامخ چې دی حبیب بانک دی، خو دوی ورسره حبیب بانک زوریخ لیکلی دی. حبیب بانک ځینو ځایو کې ورباندې بندیزونه لګېدلي وو مختلفو دلایلو له وجې. دا حیات هوټل دی. ګفټ سنټرونه هم شته دي دلته. 1 to 10 مطلب د 1 روپۍ نه نیولې تر 10 روپۍ پورې ټول شیان تاسو کولی شئ دلته. لکه هر شی دلته 1 روپۍ نه تر 10 روپۍ پورې دی. داخل کې ډېر زیات شیان لري. نو دا ګفټ سنټر هم ورته ویل کېږي، ګفټ ویلیج هم ورته ویل کېږي. ماښامي کې دغه منطقې کې بیا هغه خرڅېږي، لکه په ځمکې باندې خلک شیان اچوي. قانوني نه دی، خو بیا هم حکومت یې ډېر نه ځوروي او پرېږدي چې خلک کار وکړي. دا نو غټه منډۍ دی، لکه دغه ځای نه زیاتره وسایل چې دي افریقې ته صادرېږي، افریقې ته، افغانستان ته، ډېرو ملکونو ته ځي. دغه شاوخوا ملکونو ته لکه عمان ته، بحرین ته خلک مثلا موبایلونه اخلي، یوز موبایلونه اخلي، یوز کمپیوټرونه اخلي. بل مرشد بازار ته ځو. مرشد بازار کې بیا زیاتره شیان چې دي هلته بیا نور دلته تاسو کولی شئ یو جنس واخلئ، خو بیا په مرشد بازار کې یو جنس نشته دی. که هر شی تاسو واخلئ باید په پوره هغې کې واخلئ، لکه بل کې واخلئ، عمده یې واخلئ. که چېرته نایب کې تاسو اوسېدلی، خو دغه ځای ته تاسو هر ماښامي هم راتللی شئ، دومره زیات مسافه یې نه دی.
دا منطقه ځکه تاسو ته ښیم چې کیدای شي تاسو ته توفیق ورته اخلئ کله چې دلته راغللی یا خپلو ماشومانو ته موبایل کمپیوټر لپټاپ یو شی رانیسئ او وګورئ مرکز الهدایه ګفټ لینډ دلته مخکې څو دانې وو خو لکه د کرونا له وجې ځپل شوي دي که څنګه اوس نو مونږ هغه د نایب بازار خواته ورتاو شولو بنیاس څخه دغه منطقې ډېر زیات بیروبار دی بیروبار له دې کبله دی چې خرید و فروش ورکې ډېر زیات کېږي خل دی نو ټکسي په اسانۍ زړه نه کوي چې دلته راشي لکه په 100-150 موټرو کې لا که چېرته یو ټکسي وګورئ زړه دې چاودېږي بیا یو ټکسي به مننه دا یې بسونو سټاپ دی له دغه ځای څخه شارجې او نورو ځایونو ته هم بسونه ځي لوکل بسونه هم چې دي زه یو ځلې ته شارجې ته تللی وم نور والله عالم چې ځکه کله کله بدلونونه راځي اډې بدلېږي را بدلېږي اوس مې ضرورت نه دی پېښ شوی دغه ډاټسن چې دی دا باربري دی لکه که تا مال واخیسته ما مال واخیسته یو چا مال واخیسته دوی ورته وړي دلته ورته ناست یو بل کار چې دلته دی دلته بلوچان ولاړ دي سړي ته وایي چې یاره تا وزن زیات دی ما سره دوا شته ده چې تا تداوي وکړي څنګه یې تداوي کوي بس ځینې بېخونده هغه یوناني دواګانې دي چې بوتل 100-150 روپۍ دی او بیا تا ته هغه په نسخه برابروي 1100-1200 درهمه کېږي چې دغه شي نه ځان زیات وساتئ چې خراب مو نه کړي چې وزن کمولو بېخونده دوا ما ته یې بله ورځ ویل وایي چې ته راشه دلته که نه نو ما ویل ولې وایي وزن به دې کم کړو داسې دوا دی ما ته ډاکټر یې بیا سړی یو څه هغه شو کیله شو کیله دغه مخامخ سړک نایب ته ځي ګوره هغه سر کې نایب جومات دی ای سړک دواړو سرو کې نایب جومات دی نایب پولیس سټیشن هم همدلته دی نو دغه منطقې کې ټول موبایل دی چپلاکې دي کالي دي بړستنه دی کمپاله دی رختونه دي بوټ دی همدغه شیان دي ټول وخت دغه شاهین اکسچینج دی صرافي دی خلک ورته ولاړ دي ښه غټ قطار ورته ولاړ دی نو ځینې کارونه دي چې خدای وچلوي بیا بې له اعلانه بې له یوټیوبه بې له انټرنټه بیا نو روان وي خدای چلوي په دغه منطقې کې څومره دا موټر چې ولاړ دی دا ټول د پارکینګ پیسې ورکوي او که ورنه کې بیا جریمه ده نو جریمه هم داسې جریمه نه ده چې عادي جریمه وي چې 10-15 درهمه وي سړی باندې سر ګرځوي او دا پښتانه دي دا یا خپله سودا وړي یا چاته سودا وړي مونږ اوس په خیر ګولډ سوق ته ننوځو ګولډ سوق د سرو زرو بازار ته ننوځو دا دویم نمبر دروازه ده اجي ښه اجي موډ کې نه ولک بس دا خل دی راغلی دي دا ټور ګایډ ورسره معلومات ورکوي چې ګولډ سوق څه معنا او ګولډ څه معنا او سوق څه معنا ګورئ
یو انډین دی هغه د ګول ټور ګایډ کوي نو ولې موږ یې نشو کولی دا آسان کارونه دي هم سړي ساعت ورکې تیر وي هم خوند اخلي او هم چې دی پیسې ګټي مختلفو خلکو سره نیټورکینګ کېږي ورکې دغه سړي بل کار ځان ته پیدا کړی ګوره دلته ولاړ دی وایي جوس واخله چاکلیټ واخله یو بوتل اوبه واخله مالابار د دغه منطقې مشهور برانډ د سرو زرو دی لکه سرو زرو غټه زرګري دی ډېر اعلانات هم کوي ګوره داسې غښتلی انګلیش هم نه وایي چې باس وانټ دس خلاص دا ډول طلایي سیټونه چې ګوري سړي زړه اوبه کېږي هغه وایي یو قصه ده وایي یمن کې کوم یهودي و مسلمان ګاونډی دواړو دوکانونه درلودل نو دی به چې کله خپل دوکان ته راته نو سهار به خپل هغه تجاري خزانه ولیدله بیا به دعا وکړه چې خدای دې ما ورکوي خدای دې ما کموي خدای دې زیاته کړي نو کله به چې دوکان ته راغی نو دوکان خلاصولو سره به ویل چې کوم شیان چې سهار کې ما لیدلی دي خدای دې ما مسلمان ګاونډی ترې وساتي مسلمان ګاونډي به ویل چې امین امین ځکه وایي کېدای شي څه شیان به دغه یهودي لیدلی وي نو کوم شیان چې ما لیدلی دي نو خدای دې خدای دې تاسو هم په نصیب کړي بس که سره زر مو اخیستل ګلڅوک سره ځای هم اعتمادي دی هم اعتباري دی بل د ورکېدو نه دي ځکه دلته د دکانداران چې دي ډېر پخوانه کار کوي بیخي خانداني شوي دي که حوصله لرئ په مرشد بازار کې د ګرځېدلو نو کوڅې یو څه تنګې دي خو دومره هم تنګې نه لکه سړی ووایي ما زه خو لږ وختي راغلی یم د ورځ دی ماښام مهال بیا ډېر زیات بیروبار وي بل خواله داسې دی چې دلته تاسو کمیونیکیشن ستونزې سره هېڅ نه مخامخ کېږئ هغه داسې چې دوی پښتو اردو انګلیسي روسي پارسي او اوس خو د افریقایي ځینو ملکونو ژبې هم دوی زده کړې دي نو دا خلک ښه دي کمیونیکیشن داسې سرپوټي بازارونه دي پخواني حکومت تزین لپاره بس یو څه ډیکوریشن ورکړی دی د عطرو ډېر ښه هغه دي دا ګوره خلک پانډې پانډې سوداګانې کوي د عطرو بازار یې ډېر ښه دی عود ورکې ډېر زیات خرڅېږي دا ګوره زعفران د ایرانیانو ورکې شته دي چې خپل زعفران خرڅوي تقریبا 25 کلونو په دغو منطقو کې دوی کار کوي او ډېر هغه خپل وطني محصولات یې هغه ته وړاندې کړي دي سیلز ته وړاندې کړي دي لکه زعفران دی ځینې ایراني خواږه دي چې دوی خپله جوړوي او خرڅوي دلته نو دوی حتی کورونه ځینې خو چې دی همدلته ایمریټایزیشن پروسې کې لوکلایز شوي دي
ای ماشومان لپاره دي خو بل خرڅېږي لږ ډېرې چې اخلی دا وګورئ ایراني زعفران مونږ په دغه برخه کې هم چې دی خپل محصول ډېر زیات انټرنیشنلایز کړی نه دی دا نو بیا د لوښو مارکیټ دی ټول لوښي ورکې خرڅېږي کلیواله څنګه یې کیسې و څومره وخت نه کار کوي دلته دلته 14 کاله افغانستان بیرغ هم در سره دی غټې خو نشته دی در سره غټې خو نشته غټې په کمره کې را سره خان دلته نه لرئ نور پښتانه هم دلته دوکانونه لري ټول پښتانه دي څه وایې ټول دی کوته زه یونین کې د ریګک ریګه کالي دبي او څنګه د سودا دی ښه دی زه شکر خوشحاله وي دا وګوره تاریخي ډوله دوکانونه دي زموږ وطنونو کې هم پخوا دوکانونو ته به یې داسې دروازې جوړولې بس دوی هغه ماډرنایزیشن او پخوانی ارکیټیکچر دواړه ساتلی دي حاجي ښه یې څنګه خبرې نه کوې څنګه یې لږ خو ووایه که نه سلام کلام خو وکړه که نه یو لاس وښوروه او پښه دې هم راځي ته خلاص دا وګوره بس په دوی څادر خرڅ کړ څنګه یې وروره ښه جوړ یې صحت لرئ څنګه د سودا دې کېږي او که نه خفه به خو نه وې دوی خو لکه ګلان خرڅوي ګوره دا نو اوس څه شی ورکوي چې دا یې سر درد لپاره دی دا یې پښو درد لپاره دی نو د نن ورځ چکر هم دومره بس دی څو ځایونه مو ولیدل بنیاس بازار یو نایف 2 مرشد 3 ګول سوق 4 او دا ټول چې دی یو ځل چې راغلی دا ټول کنیکټډ دي لکه تاسو کولی شئ یو بل پسې مسلسل یې وګورئ دغه منطقې ته زه خپله هم اول ځل راځم ډېر ګوره ډېرې تاریکې تنګې کوڅې دي دوی خور کې ګروپونه د شان لګولې ښه دي